د اولاد د بد تربیې څو مثالونه. ځینې خلک خپل ځانونه په دې قانع کړي چې که اولاد ته لږ ازادي ورکړم هغه به بې ادبه او بد اخلاقه سي، نو ځکه یې د فکر او نظر اظهار ته نه پرېږدي او د لویانو د مجلس څخه یا ولاړوي او یا یې هم یوه نړۍ شرطونه او قیودات پرې لګولي وي چې مشران ناست وي ته به خبرې نه کوې، ته د مشرانو په خبرو نه پوهېږې، دا ځای ستا د ناستې نه دی، د هغه د نظر پر وخت ورته ووایه بیخي بېعقل یې، موږ چې ویل ته هوښیار یې، په هر شي کې کار مه لره، دا کار پر تا مشر دی، یا یې د چا په مخ کې په نورو طریقو تهدیدوي. خو په دې نه پوهېږي چې هر انسان که حتی یو کلن هم وي حیثیت لري او هم په تهدید زیریږي او خپل ځان بیا د نورو په مخ کې سپک او بې قدر احساسوي چې دغه قیودات او محدودیتونه د کوچني د استعداد، ابتکار او جرأت سیستم ته سخته ضربه ورکوي چې په نتیجه کې هغه سیستم او نظام له منځه ځي او یا ضعیف کیږي چې بیا د ژوند تر پایه پرې هیڅ کار جرأت نسي کولی، ځکه د خپل عصبي سیستم ته داسې قناعت ورکړی دی چې زه د مشرانو په خبرو نه پوهېږم، زه ډېر بې عقل یم، زه باید په هر شي کې کار ونه لرم، دا کار پر ما مشر دی او داسې نور. د هغه قیودات دي چې انسان تر مرګه د وهم او تشویش سره مخامخ کوي او هر وخت په هر کار کې د خیر او ګټ پر ځای د هغه کار شر او تاوان سنجوي او د خرابۍ څخه مخکې ځان ملامتوي. که یو وار کار خراب سو یا مې خرابه خبره وکړه مشران به راته وایي موږ نه درته وویل چې دا کار پر تا مشر دی یا ته په دې خبرو نه پوهېږې، نو فیصله کوي ښه دا دی چې دغه اقدام ونه کړم. دلته نو د ده شخصیت ناقص شخصیت دی او دا تصادفي نه بلکې د مشرانو ناسمې پالیسۍ د ده شخصیت جریحه داره کړی دی. که څه هم هیڅوک د خپلو کشرانو او لاس لاندې کسانو په خراب وضعیت نه دی خوشحاله، خو د هغه د تربیت لپاره صحیح لار انتخابول د کامیابۍ ذریعه ده. او دا خبرې په دې معنا نه دي چې موږ باید خپل کوچنان پرېږدو چې هر څه وایي او هر څه کوي، نه، باید هغو ته ښه کارونه او ښه خبرې ور وښیو، د دوستانو کورونو ته یې بوځو او کله چې میلمه راسي باید میلمستون ته یې راولو او د هغه ښې خبرې و میلمنو ته وکړو او د کوچني صفت وسي په وار وار کوچنی وژغول سي چې خبرې وکړي او کله کله د هغه څخه پوښتنه وسي چې څه غوښتنه لري. ځینې کارونه په اړه ورڅخه نظر واخیستل سي تر څو هغه خپل ځان ته په یوه شخص قائل سي او دا د هغه د ودې او انکشاف مرحلې دي. په سلګونه خبرې، پوښتنې او نظریات لري، هغه باید بیان کړي، د هغه هره خبره، پوښتنه او نظر باید واورېدل سي، خبرې باید د ګرامر او نور قوانینو په توازن وزن نسی. د دې پر ځای چې د ده پر بدو جملو اعتراض وسي باید ښې جملې یې وستایل سي چې هغه د داسې جملو د انتخاب لپاره تصمیم ونیسي، د هغه ټولې پوښتنې باید واورېدل سي، د ده د سویې سره سم ځوابونه ورکړل سي او په کوم ځواب کې چې ضرر وي ضرر دې نه ورته ویل کیږي بلکې ورته ودې ویل سي زه به معلومات وکړم بیا به درته ووایم. او د نظر ویلو پر وخت باید هغه ته شاباسۍ وویل سي او دا ورته وویل سي آفرین څنګه دې دغه خبرې ته فکر سو. برعکس ځینې خلکو بیا خپل اولادونه دومره آزاد کړي وي چې نه یې په خبرو پسې ګرځي او نه یې په عواقبو پسې ګرځي، هره خبره حتی د هغه بدې خبرې یا بد کار د هغه په مخ کې په خندا تکراروي او دوی فکر کوي چې خپل اولاد ته ناز ورکوي. که د دوی پر دغه کار اعتراض وسي یا څه ورته وویل سي عجیب دلیل وایي، کوچنیان دي چې غټان سي بیا به یې وروښوي. خو په دې نه پوهېږي چې بې معنا محدودیت که د هغه د استعداد ودې او جرأت ته ضرر رسوي، بې سرحده ازادي د هغه شخصیت دغداره کوي یا به ټولنې ته د یوه با اخلاقه مؤمن پر ځای لامه کړه بد اخلاقه شخص تقدیم سي. په نتیجه کې ویلی سو هغه ماشومان چې لازمه پاملرنه ورته ونسي بیا یې محیط او ماحول تربیه کوي. که محیط او ماحول ښه و بیا خو غم نسته، او که الله مکړه د نن په شان محیط او ماحول خراب و بیا خو د ماشومانو او د هغوی د پالونکو حالات د افسوس وړ